السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د لسم رمضان د وظیفې سره تاسو په خدمت کې حاضر ما. د الله رب العزت پاک نوم المصور چې ترجمه ده شکل ورکول والا، صورت ورکول والا. د دې فضایل زموږ د نهم رمضان چې کوم وظیفه ما تاسو ته ښودلې وه هغې د دې یو شان دي، البارئ او المصور. نو دې کې ما که د چا اولاد نه وي، اولاد د چا نه وي، اولاد د الله ډېر لوی نعمت دی. نو د نهم لسم رمضان باندې دا د دې ورد ډېر زیات وکړي، یا مصور یا مصور یا مصور. او دغه رنګې په دې ورځ باندې که چېرته د ماښام مانځه نه پس او د ماښام مانځه نه پس د افطار د روژه ماتې نه په دوران کې یو ځل په اوبو باندې دا چا دم کړه او هغه اوبه یې شنډې ښځې بې اولاده ښځې له ورکړې، نو انشاءالله العزیز د هغې هغه شنډېتوب به ختم شي، الله به له اولاد ورکړي. دغه رنګې د دې کې دا راځي که چېرته چا په دغه شپه باندې وروالی کوو، اووه ځلې دا ووي او اولاد یې نه و، انشاءالله العزیز اولاد به هم الله ورکوي او شرط به وي چې الله به له نیک اولاد ورکوي. او د نو کارونو د اسانتیا دپاره جي که چېرته وایي زما ټول کارونه اسان شي، مخه مې کولو شي، نو د هغې دپاره ډېر بهترین دی د دې کثرت سره. دې کې تعداد نشته چې څومره ډېر ویلی شي. او که چېرته یو سړي اودس وکړو او د اودس نه پسې په خپل ګوته باندې هسې به د خپل نوم په دغه باندې یا مصور ولیکه، دا به چې چا سره ملاقات کېږي نو هغه به د ده دوست جوړېږي، د هغه په زړه کې به د دپاره محبت پیدا کېږي. او په اوبو د مور سره الله رب العزت به ډېر لوی مقام ورکړي په دنیا کې او په آخرت کې. او بس دغه اولاد دپاره هم ډېر بهترین ده. دنیا او د نورو لکه کومه ښځه د هغې بچي نه کېږي د هغې لپاره هم ډېر بهترین دی. او کوم نارینه چې دی هغه نارینه که دا وایي چې زما مال اولاد راکړي الله پاک، یا مسله په نارینه کې وي، یا مصور د اولاد دپاره ډېره بهترینه وظیفه ده. دا وکړئ، د نورو ملګرو سره هم شریکه کوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.